متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای یو یې ګټي شل یې څټي. وای چې په یوه سیمه کې سخته وچکالي راغله، څو کاله پرله پسې بارانونه ونه سول، ویالې، سیندونه او چینې وچې سوې. پر انسانانو سربیره د ځنګله حیوانان هم تنګ سول. آن دا چې ډیر حیوانان له لوږې او تندې مړه سول. په دې ځنګله کې یوه ګیدړه هم اوسېده. تر یو وخته یې لوږې او تندې وګاللې، خو نور یې زغم نه درلود. هغه و چې له ځنګله څخه ووته او یوه لیرې کلي ته ولاړه. په دغه ورځ کلیوالو خیراتونه کړي وه چې خدای بارانونه وکړي. هرې خواته د حلال سوو پسونو او غویو کلمې او لرې پراته وه. ګیدړې په لږ وخت کې خورا ډېرې کلمې وخوړې او ځان یې تر پزې پورې موړ کړ. څرنګه چې ګیدړې په ټول ژوند کې پر یوه ځای دونه ډېرې غوښې نه وې خوړلې او بل نو د ځنګله وچکالي هم ډېره زر غوښه کړې وه، زړه یې نه غوښتل چې بېرته ځنګله ته ولاړه سي. هغه و چې په کلي کې یوه باغ ته ولاړه او هلته په درانه خوب بیده سوه. په دې وخت کې باغوان راغی، ګوري چې ګیدړه په باغ کې ټنډه را اوښتې او بیده ده. باغوان سمدلاسه ګیدړه ونیوله، په غاړه کې یې ځنځیر ور واچاوه او لکه سپی په کور کې یې وساتله. ګیدړه ډېره خوشحاله وه، له منډو، ستړیاوو او تر ځان له زورورو حیواناتو له بیرې بېغمه وه. هر څه تیار او پر ځای ورسېده، خو دا چې په ځنځیر تړلې وه نو زړه یې ډېر تنګ و. هر وخت به یې چورت واهه چې څنګه ځان آزاد کړي. په دغه کال خورا ډېر بارانونه وسول. خلک ډېر خوشحاله وه چې وچکالي ختمه او کال آباد سو. یوه شپه چې تیز باران اورېدی، د ګیدړې په زړه کې ور وګرځېده چې وتښتي. ګیدړې هغه موږی په خوله کش کړ چې د دې ځنځیر ورپورې تړلی و. څرنګه چې مځکه لنده وه نو موږی په اسانۍ سره له مځکې راوخوت. ګیدړه له کلي وتښتېده او په منډه پخواني ځنګلې ته ولاړه. ګیدړو او نورو حیوانانو چې ګیدړه ولیده نو ټول پر راټول سول. پوښتنې ګروېږنې ځینې شروع کړې. ول ښه کیسه وکړه، ته دا یو کال چیرې وې؟ موږ چې ویل ته به مړه سوې یې، شکر دا دی ته خو ژوندی یې. ګیدړې ورته ویل چې زه کلي ته تللی وم او له انسانانو سره اوسېدم. یوې ګیدړې ویل چې ښه کیسه وکړه، انسانانو څنګه ژوند درلود، څه یې خوړل او څه یې چښل؟ ګیدړې ورته ویل چې انسانان ډېر ښه خلک دي، خو یو عجیبه خوی لري، هغه دا چې ډېر لټ او ټمبل دي. یو کار کوي او نور تیار په کورو کې ناست وي او د یوه نفر ګټل یې په ګډه سره خوري. بس نور یې څه کوي؟ یو یې ګټي او شل یې څټي. یادونه: دا متل په کندهار کې د مفتخورو او ټمبلو خلکو په اړه ویل کیږي. کله چې په کور کې یو نفر کار کوي او د کور نور غړي که څه هم د کار وس لري خو بیا هم کار نه کوي او د یوه نفر ګټې ته یې سترګې نیولې وي، نو دا متل استعمالیږي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1978 کال د جنوبي پښتونخوا په سرانان نومې مهاجر کیمپ کې له ښاغلي حاجي ملا سخیدات څخه اورېدلې ده. نوموړی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څه ښه یې ویلي دي، یو یې ګټي شل یې څټي.